یو خبره ده یو عالم را نقل کړي چې ابراهیم علیه السلام سمندر ته دنیا مخلوق راغې او د ار یو په زبان الله پويږي دا ټول پیدا کړی چا دي ټول وای چې الله کوم سیس پیدا کړی دا ټول علم داغه پسات داغه په صفات الله ته علم شتا په هغه صفات برابر پیدا کړی وې دا کبانو خپلو کې یو بل تویل مرغو یو بل تویل چې د الله جل جلاله خلیل اور تلاړو مونږه کوم کردار ادا کو د خلیل د الله سره د اریورزو تمنا وا د مرغې رالی سمندر په غاړه باندې ناست دي یو بل نه تپوس کوي څنګه راغلی د سمندر په غاړه باندې ورته وی تا ته پته ده کنه د الله خلیل اور ته روان دی ززان سرا مخوک کی وبولم اور د پاسه را غرزوما اور ته را غرزوما ابل مرغې ورته وی زمام دا اراده ده وی دې کارغه ورته आवाज وکړ نو می خود دور کړه نور چې کم مرغه دې خو نو می دور کړه وی دې ورته وی چې اے بدبختانو د اور په سر باندې په میلونو برسوخت للې نشي به تاسو خلو کې او بوړې دا باغی ترسیږي څنګه لاندې نامرغي جواب ورکړي اے د خدای مخلوقا مونږ تم پتا دا چې زمنګا او باغی ترسیږي نا خو یاد ساتي زمنګ یقین دا ده چې ورځ د قیامت باندې دا الله خلیل راضي الله لبه پیش کیږي نو موږ بم د خپل غم اظهار د الله د وړاندې د خلیل په مینه کې الله ته وکړو الله موږ هم د خپل مینه او محبت اظهار کړو نور خو الله ته علم ده یوسف علیہ السلام خریداري تا خزانو نه مال راغی بوډای په سر باندې مالو چې خودلی روان دنو عزیزانو هغه خبره تر اعظم چې دعا مو څه دعا وي بیان بم څه بیان وي تقریر بم څه تقریر وي الحمدلله د خدای په اسمه باندې لوی علما موجود دي لوی علما اتقیا د سیدی و مرشدی و استاذی مولانا محمد حسن جان المدنی نور الله مرقده داغه بیانات الحمدلله اره موضوع باندې د هر سوال جواب موجود دی نو زمنګ بس بیان وی د شیخ الحدیث استاذ العلماء مولانا محمد ادریس حفظه الله او خطیب اسلام مولانا مفتی عبدالله شاہ صاحب حفظه الله او د دې په شان ته نور داسې علماء کرام مشایخ عظام مفتین حضرات دا وی تقاریر موجود دي خو ځا الله ته دې ټولو بیانات او اوریدو اجر او ثواب ور نصیب کی او زمونږ د دې مینی بدله ورته خدای ورکه په دواړه جهان باندې نورونو په هغه حساب باندې مونږه داس یو عادت کو چې الله دا مرګري دعا غواړي خدای دعا د خیر قبول کړي الله یو مرګري راغی ما اوس کتاب کتلو پښتخر ناراضي وی پلار مې مخ کې وفات او مور مې ملاړه هغه له دعا وغواړه نو چې څوک د مور خبرو کی مال خپل مور را یاد شي قسم په خدای اکما خزه ویل هغه بچلاړه نو مړي به ګرمول او بد حال به جوړ کو جړا به کوله خلق ول دا خوري خزه دا خو چې تراشي نو د زړه دومره جاړي چا کېنه ولا چې وادي دا ته په ار مړي دومره غم جنای ناغه ورته ویل چې زما
ځوان بچی مړ شوی، زه چې هر مړي ته لاړ شم ما ته زما خپل ځوان بچی راحیات شي، نو جاړم حقیقت کې خپل بچی پسې خو رایادېږي. نو چې ماله څوک د مور خبره وکړي، مور ډېر لوی دولت دی. د دوو شیانو خیال ساتئ. باس یو په عباداتو کې هر عبادت چې کوئ د ادب په چوکاټ کې وکئ، دا خبره یاد ساتئ. بس هر عبادت چې کوئ د ادب په چوکاټ کې، د بے ادبۍ په سمندر لاو کېږئ مه ګورئ. یو او دویم چې د چا مور او پلار ژوندي یا یو د هغې دواړو نه ډېر قدر او عزت کوئ. ان شاء الله ایمان به وړئ، ایمان به وړئ. یاد ساتئ بے ادبه زړه، بے ادبه شونډې چې خوځېدلي الله د ایمان د دولت نه محرومه ساتلي او ادب یې کړی، بے ادبي نه ده کړی. الله د کفر په حالاتو کې ورته د ایمان دروازه خلاصه کړي او د ایمان عظیم تاج ور په سر کړي.